السلام لوی شو نو پاغه قوم کې واده وکړ. حضرت ابراهیم علیه السلام به کله کله راته د خپلې بیبي او د خپل زوی خبر به یې غوښته. یو ځل راغی خو دا هغه وخت و چې د اسماعیل علیه السلام مور بیبي هاجره وفات شوې وه. ډېر به راته خپلې بیبي سره به ملاقات کېده، خپل زوی سره به هم کېده، بیا به ته بیا به راته. الله دا مهرباني کوله چې دلته یو زوی دیره شو او یوه بیبي، او په شام کې بله بیبي وه، هغې لم خدای یو بچی ورکړ اسحاق علیه السلام. نو هلته کې خدای پاک د هغې اسحاق علیه السلام په واسطه بیت المقدس جوړ کړ، او دلته خدای د اسماعیل علیه السلام په واسطه بیت الله جوړ کړ. د دواړو کورونو خدمت ته خدای واغوست. بیبي هاجره وفات شوه تقریبا د 100 کالو په عمر کې، څه د پاسه 100 کاله. او د بیت الله شریف کې دا کومه ناوه ده حتویم ورته وایي، په دې حتویم کې دننه د هغې قبر دی، هلته یې ښخه کړه. نو ابراهیم علیه السلام حسب معمول راغی د خپل زوی د ملاقات دپاره، خو چې څنګ راغی نو زوی یې نو. تپوس یې وکړه زما د زوی کور وی دی کور دی. چې ورغې دروازه وډبوله د زوی ښځې انګور وله راووته. بابا څه کې؟ وی زه راغلی یم ستا د خاوند سره ملاقات ته راغلی یم. څه شو؟ وی هغه خو د یو څو ورځو په ښکار پسې پسیل تللی دی، زر به نه راځي. هغه ښکار پسې تللی دی، په چکر تللی دی، څه موده پس به راځي. وی تیسې وی دی ښځی وی ژوندم څنګ تېرېږي وی ډېر خراب. خوراک به راکم څه دی وی ډېر خراب دی، ډېر سخت ژوندم تېرېږي. ګوره د خدای په نعمت یې ناشکري وکړه. د خاوند رویه در سره څنګه ده وی ښه نه ده، عیش او ژوندم مزېدار نه دی، خراب دی. وی ښه چې ستا خاوند راشي نو زما سلام به ورته ووایي چې یو بوډا بابا راغلی و د شام نه، سلام یې درته کو. او د سلام نه پس ورته ده ووایه چې د خپل کور دا چوکاټ دې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام چې راغی د هغه خپل پلار هغه خوشبویي پرې ولګېده. ښځې نه یې تپوس وکړه څوک خو راغلي نه و. یو بوډا بابا راغلی و د شام نه، پته سلام وی. وی تا نه څه تپوس وکړو؟ وی او ما نه تپوس وکړو چې ژوندم څه دی؟ مونږ وی ډېر خراب دی. وخت ښه تېرېږي؟ ما وی نه ډېر ګزارم خرابه ده. وی بیا درته څه سوال جواب کړی دی؟ وی او راته یې وی چې خاوند ته زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې د کور دا چوکاټ دا درشل دی بدله کړه. وی ښه ښځې دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام، د خدای پیغمبر و، او تا د خدای په نعمت ډېره لویه ناشکري وکړه. واقعي ګورې ښځو کې ناشکري ډېره زیاته. تا ناشکري وکړه زما د دروازې چوکاټ خو ته، نو ما د دې خبرې دا مطلب دی چې دا ښځه دې پرېږده او بله ښځه وکړه. نو زه مهرباني وکړه خپل پلار کره او ځان له بله ښځه ګورم، هغه یې پرېښوده. ناشکري ډېره خطرناکه ګناه ده. ګورې ښه دا یاد وساتئ. را دوه مسلې درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای جنت هم وښو او دوزخ یې وښو. نو په دوزخ کې مې ښځې ډېرې زیاتې ولیدې، د سړو نه پکې ښځې زیاتې. صحابه تپوس کوي دا ولې یا رسول الله؟ وی یکفرن، دوی ناشکره دي. تپوس څه کوي نبی علیه السلام نه صحابه؟ وی یکفرن بالله، په خدای کفر کوي، د الله ناشکري کوي. وی نه یکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوي، د خاوند نه نعمت قدر نه کوي. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رأت منک شیئا، که یو ښځې سره ټول عمر ته ښېګړی وکړې، کورم وله جوړ کړې، جامې م ورله راوړې، ډوډۍ م وله راوړې، حرام حلال دا خلک نه ګوري خو ښځې لی راوړي، پوره احسان ورسره وکړې. خو ثم رأت منک شیئا، دومره غلطي د خاوند نه ووینې، دا ښځه ورته وایي وی ما رأیت منک خیرا قطو، یا سړیه ما خو تا نه چې ته په خپل ژوند کې م ښه روز نه ده مونځې، ښه مې ده نه دي مونځې. دا ګورې 1400 کاله مخکې نبي علیه السلام فرمایي ښځې ناشکره قوم دی. دا یاد وساتئ ورو، د الله په نعمت به ښځې نر یو شان شکریا ادا کړي. کومه نوړی ډوډۍ چې تا وخوړه، که سپوره ده او که غوړه ده، خو چې تا د حلق نه تېره شوه، نو تاسو نه تپوس کوم دا د خدای فضل او احسان دی او که نه دی؟ دا ډوډۍ خو خدای ورکوي،
په عقل روزي نه ده ګورې ډېر عقلمند او د دنیا هوښیار به درته وښیم چې ډوډۍ مخکې او دی ورپسې دی او ډېر قمقل خلک دي چې د دنیا دولت او مال ورسره دی په عقل نه ده دا د خدای په فضل د ډوډۍ ښځه دا مې هم درته وایي ډوډۍ هم ډېره ده رزق هم ډېر دی مال هم ډېر دی که خدای در باندې بیماري ولګوي درته به مخکې پرته وي د دې حلق نه به دې لاندې تېرېږي نه ګورې نه به تېرېږي زړه به دې ورته نه کېږي پریز به در باندې ولګوي نو کومه نوړی چې ستا د مرۍ نه تېره شوه نو وایه الحمدلله خدای ستا ډېر لوی حمد دی ستا ډېره شکریا در کوم چې ما له دې ډوډۍ م راکړه لاس دې م راکړه چې پې خولې ته واچوم پخلي انتظام دې م راکړه غاښونه دې م راکړل خوله دې م راکړه مرۍ نه د تېرېدو هغه پروګرام دې م راله رب العالمینه ټیک کړه ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک چې څه وایي مونږ له پکار دی چې مونږ په هغې عمل وکړو اوبه چې به یې څکلې وی الحمدلله څه معنا خدایه ستا شکر تا له ثنا او صفت چې ډوډۍ به یې خوړه وی الحمدلله او قرآن وایي که تاسو د الله د نعمت شکریا ادا کړه نور به هم دله زیات کړم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که زما د نعمت شکر هم ادا نه که نو ګورې زما د عذاب نه سخت عذاب بل نشته غټ عذاب دا دی چې دا ډوډۍ به در باندې بنده کړم د بندېدو یې ډېرې طریقې ته ته به پرته نه بیا نو د الله د نعمت شکریا ادا کول پکار ښځو له پکار دی ښځو کې ناشکري ډېره زیات دی ښځو له پکار دی چې د خدای د نعمت شکریا ادا کړي ښځو له جنت ګټل دومره اسان دي چې د حد نه ورته ګورئ ډېر اسان دي سړو ته ګران دی او ښځې ته اسان دي سړی حلال او حرام را جمع کوي حساب به کېږي ښځې ته خو چې د څه کېښودل به پخوي هغې غم نه خلاصه ده خو چې کور ورته څه پراتي به څه به خوري پخوي ده خاوند وله راوړي که وله حرام راوړي نو خاوند ته دی وایي چې مې راوړه ماله لږه راوړه خو حلاله راوړه خاوندان که په دې غم کې مبتلا وي د ښځو د لاسه مبتلا دي نبی علیہ السلام فرمائی المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها کما ښځه چې پنځه منځونه کوي پنځه منځونه او د رمضان روجې نیسي المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها درې کاره دي ګوره منځ روجه زکات پکې فرض وي وربکي کړي نو خلاصه حد کې په فرض یو بکې کړي خلاصه خو روجه او زکات واحسنت فرجها د خپلو اندامونو حفاظت وکړي خپل اندامونه خلکو ته نه ښکاره کوي د خلکو نه پټ کړي ګوره صرف او صرف څو څیزونه شو درې منځ روجه د خپلو اندامونو حفاظت کول نو فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي ورننه دي څونه اسانه شو په کومه دروازه چې ننوتل غواړي ور داخله دي یاره مونځ دې کوي د رمضان روجې دې نیسي او د خپلو اندامونو دې پوره حفاظت کوي بې سترې او بې حیایي دې نه کوي بس نو فرمایي نبی علیه السلام خو دروغ نه وایي چې د جنت په کومه دروازه نه نوځي نو ور داخله دي ناشکري به بالکل نه کوي لږه ده ډېره ده سپوره ده غوړه ده ډوډۍ چې په تنور پورې کوي را نړۍ دې نو وایي الحمدلله کټوۍ کې چې خوراک اچوي دا دې وایي الحمدلله ترکاری که پرې کوي وی الحمدلله ډوډۍ ته خاوند ته اږدي وی الحمدلله چې ښځه دننه په کور کې شکریا ادا کړي سړی یې په خوراک شکریا ادا کړي یاره زه ته یقین سره وایم رزق به نه کمیږي خدای به زیاتوي موږ ناشکره یو که